سلامونه ستړي مشئ جهان نیوز ته د نن ورځې مهم خبر. د افغانستان د کلیو د بیرغونې او پراختیا وزارت چارواکي وایي چې د واخان دهلیز لومړنۍ رغنیزې چارې بشپړې شوې دي. د دغه لارې د جوړولو چارې چې بدخشان د چین له یارکن سیمې سره نښلوي د 50 کیلومتره په اوږدوالي سره تیر کال د کوچني پامیر له بازای ګنبد سیمې څخه پیل شوې دي. اوس له یوه کال وروسته د دغه لار د جوړولو چارې د چین او افغانستان ترمنځ د ګډې پولې صفري نقطې ته رسیدلې دي. د کلیو بیرغونې او پراختیا وزارت چارواکو ویلي چې د واخان لار جوړول له چین سره د افغانستان د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره تر ټولو مهم دي. د یادولو وړ ده چې د واخان دهلیز له بدخشان د چین تر یارکن سیمې نږدې 1500 کیلومتره اوږدوالی لري.